دا په لغمان ولایت کې د ختیځ زون د والیبال لوبغاړو د مسلکي روزنې په موخه تمریناتي کمپ ده چې د والیبال ملي لوبډلې د مشر روزونکي له لوري پیل شوی دی. د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت د مسؤلینو په وینا په یاد کمپ کې له 19 تر 21 کلونو عمر لرونکي نږدې 90 لوبغاړي ګډون لري چې په بیلابیلو برخو کې به روزنه ترلاسه کړي. دغه تمریناتي کمپ د افغانستان د والیبال ملي ټیم عمومي روزونکی یا مشر سرمربي لخوا دایر شوی ده. دغه د ایران هیواد څخه ده. په دې کې د 19 تقریبا 23 کلونو پورې ځوانان انتخابیږي. د زون په سطح باندې بیا دغه د زون سطح باندې کوم ټیم انتخابیږي دا مرکز ته ان شاء الله هلته به د افغانستان په سطح باندې د نمائندګي کې په زونونو کې چې کله مسابقات دایریږي. بل لور ته د یاد تمریناتي کمپ ګډونوال لوبغاړي خوښي څرګندوي چې د بهرني روزونکي تر سر لاندې تمرینات کوي. ان شاء الله ډېر ښه تمرینات روان دي. ایراني استادان هم راغلي دي او تر اوسه پورې به کې ښه تمرینات ډېر سم زده کولا هم روان دي او ان شاء الله چې موږ به خپله خواري کوو تر څو مخکې لاړ شو. هغه څه چې موږ زده نه ول هغه څه موږ ته را زده کړل. د بلاک د شوټ د ډیفنس د موټ پنجه هر څه خالیګاوې موږ ته پوره کړلې. کورې ودان او په راتلونکي کې د والیبال د اولمپیک څخه امید لرو چې دغسې نورې لاسته راوړنې او همدغسې نورې ښې برنامې موږ ته په مخ واچوي. د یادونې وړ ده چې والیبال په هیواد کې یو له ډیر ترسره کیدونکو لوبو څخه ده چې په دې وروستیو کې د مینوالو ترڅنګ د مسؤلینو پام هم ځان ته اړولی دی.